چې غټ مړی وشي که نه نو غټ ملا یې جنازه کوي او د هغې ملګرو دا ویډیو د الله د رضا لپاره لایک کړئ کمنټ وکړئ چینل سبسکرایب کړئ تکبیر هم پرې ډېر غټ وایي ځکه چې سنبه یې غټه پرته ده که نه نو بیا چې دعا کوي په قبر نو دعا وکړئ چې الله پاک دله اتواړه جنت ورکړي خدای دې کور د میردین جومات کا چې اتواړه جنت دې دې دله ورکړه نو مونږ به کوم خوا ځو او باقی که تاسو وایي چې دا پاکستانیان تورزن قوم نه ما ستاسو تورم لیدلي د کشمیر په جنگ کې سن 65 کې سن 71 کې ما لیدلي دي چې پېښور کې دارو د پاره سړی نه ښکاري سر مې کل کړو چې سر مې کل کړو نو یو سړی ماته وایي په دې سر صادر واچو مالولي ویل پړ کوئی جاز لا شیشه ورکړي نو ما ته ستاسو تورم معلومي دي یو سړی هغه په یو کور کې په یو ښځه مینو اوس خو مینتوب عام شوی دی بس په بازارونو کوڅو ته راووتو او پخوا به ډېر شاز و نادر و نو چې کوڅې ته به هغه هلک راغی نو ټوخی موخی به یې وکړو نو هغه ښځه به ورته راښکاره شوه د کور سړي پې پوه شو چې پوه شو پې نو ده ته یې وویل چې که دلته دې بیا ټوخی کړی نو شل ډزه به دې ولو ویل ډېره ښه ده ویرېدو غریب لکه تاسو چې نن یېرېدنې غوندې چې ویرېدو نو هغه ښځې وویل بیا به چې دا هلک تېرېده نو داسې غلی غوندې به تېر شو هغه ښځې وویل چې د زورورو د زور اوبه شي نن مې اشنا په کوڅه غلی تېرېده نه که نه قسم په خدای دی چې ټوله معامله داسې ده دې خوا وګورئ مونډۍ په سیند کې زموږ موټر نښتې او باجوړ ته دومره دومره اوبه موټر کې ننوتې هلکان ولاړو هلکه ټېله ورکړي لږه غوندې ویل پیسې راکړه ټېله ورکړې پیسې راکړه یو بوډا ولاړ ویل بجلیګر ملا دی هلکه ټېله ورکړي هغه هلکان ورته ویل بجلیګر ملا دی کور ته بوځه مونږ له دې پیسې راکړي او وکیل را سره ناست مال پیسې ورکړه کور دې وران شو اوبه هم وړي 50 روپۍ هم ورکړي موټر له یې ټېله ورکړه نو خبره د پیسو ده اوس که وخت راغی ځانونه به وګورئ ځانونه به وګورئ په شنو چایو به م پرتوګ ایستی ګډېږئ په تورو چایو به ګډېږئ او کله چا در باندې روټۍ وخوړه نو صاحب به بیا ورپسې ښځې به م راوباسئ شناختي کارډونه یې ښځه له پیدا کړي یو ښځه لس مړونه یو ښځه نیسي په پولینګ سټېشن کې من جیلونه تېر کړي جیلونه ملیانو تاسو راپاسې دا خدای هم خوار نه کا سړي توب زده کوي چېرته انسانان شي د انسانانو بچي شي وایي دا ملا پکې لا چا کړی نو دا ته پکې لا چا کړی